جلال الدین السیوطی رحمه الله ذکر کړي هغه فرمایي ما مات احد من قتلة عثمان الا مقتولا او دایم ذکر کړي دي چې څومره خلک د عثمان رضی الله عنه په قاتلینو کې شرکت کړي دي هغه باندې الله پاک لاول جنون راوستلی د مرګ نه او د هغې نه بعد د بل چا په لاس یې وژلي دي په خپل مرګ نه د بل چا په لاس یې وژلي دي او په دنیا کې به الله د مرګ نه مخکې جنون الله راوست نو صحابه کرام ته خیرې وکړې راته چې اور نار د اور آواز کوي ما وی چې دا په بازار کې دا چغې څوک وایي وایي داسې ورنږدې شوم هغه سړی مې پیدا کړ او د هغه سړي حال څه دي فرمایي دا دواړه لاسونه په دې ځایونو کې کټ دي دا خپې دا لاندې د ګیټو سره دا دواړه خپې یې هم کټ دي او په دواړو سترګو باندې ړوند دی او په دې ځمکه باندې ځان ارغړی او چغې وایي چې اور دا چغې وایي ابو قلابه رحمه الله فرمایي زه ورته ورنږدې شوم یا ستا څه معامله ده په تکلیف کې او د اور چغې وې ما ته په جواب کې وی چې کوم باغیان حضرت عثمان رضی الله عنه خلاف را پاسېدلي یو پکې زه وې زه د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلم چې کله کور ته داخل شوم نو حضرت نیله رضی الله عنها د عثمان رضی الله عنه بیبي مې مخې له راله وی ما دې سپېړه وشته داسې زندقان خلق دي وی ما ته عثمان ابن عفان رضی الله عنه وی چې ایډر پوکا تیله بیله په ښځه باندې الله سوچته ته ځان ته بادر وې الله پاک ته په دواړو لاسو باندې شل کا ستا دواړه لاسونه دی الله کټ کی ستا دواړه خپې دی الله کټ کی الله دې په دواړو سترګو باندې ړوند کا او الله دې د جهنم خشاک وګرځوا وی هغه د عثمان ابن عفان رضی الله عنه خیری دي وی ما ته وګوره لاسونه مې کټ دي خپې مې کټ دي په سترګو باندې ړوند دی ما هغه خیرې مخې ته رالی یوه خیره مخې ته ده چې ما ته وی الله دې په جهنم وسوځوه الله دې په اور وسوځوه وی ځکه چغې وامه چې اور هغه شته خو قبولي شوي دي خو د اور انتظار دی هغه هم الله قبولي کړي وي دا غم دی را سره نو چې څونه باغیان او څومره کسان د عثمان رضی الله عنه په مخالفت او په قتل کې راجمع شو الله پاک نشانه عبرت وګرځول چې دا وګوره زما د اولیاء او د صحابه کرامو دشمنی کړې ده او په ناحقه باندې هغوی له تکلیف رسولی دی د هغوی د قتل مرتکب شوي دي د هغوی انجام په دنیا کې دا دی